سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه د افغانستان کرکټ بورډ د 2024 کال شله ورځ نړیوال جام لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړله، چې په دغه لوبډله کې ډېر ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی، خو سینیره لوبغاړي هم شتون پکښې لري. په نړیوال جام کې به د افغانستان ښه استازیتوب وکړي. ټاکل شوی دی چې د 2024 کال شله ورځ نړیوال جام د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره کېږي، چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ټولې لوبې په ویسټ انډیز کې ترسره کوي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه په نړیوال جام کې د یوګانډا لوبډلې پر وړاندې د جون په 3 نیټه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د 2024 کال شله ورځ نړیوال جام لپاره 15 کسیزه زبردسته لوبډله انتخاب کړې ده، چې په دغه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، اسحاق رحماني، عظمت الله عمرزی، محمد نبی اساخیل، ګلبدین نایب، کریم جنت، راشد خان ارمان، ننګیالی خروټي، مجیب رحمان، نور احمد لکنوال، نوین الحق، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک شامل دي. د 2024 شله ورځ نړیوال جام لپاره یوه میاشت پاته ده، چې ډېرو لوبډلو خپلې لوبډلې ورته اعلان کړلې. افغانستان هم تېره شپه خپله لوبډله ورته اعلان کړله. خدای دې وکړي چې په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې ښه لاسته راوړنې ولري، افغانستان ته خوشحالیانې راوړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج سره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.